وما علينا إلا البلاغ المبين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. او مونږ بنی اسرائیل پر سمندر پورې استل نو دوی پر داسې قوم راغلل چې د خپلو بوتانو په عبادت قایم وو. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. بنی اسرائیل وویل اے موسی زمونږ لپاره هم داسې معبود جوړ کړه لکه څنګه چې د دوی لپاره معبودان دي. موسی وویل بېشکه تاسو داسې قوم یې چې جهالت کوئ. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بېشکه دا خلک چې دي تباه د هغه تګلاره چې دوی په هغې کې دي او باطل دي هغه عملونه چې دوی کوي. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. موسی وویل آیا زه تاسو ته له الله نه سیوا معبود ولټوم حال دا چې الله تاسو په عالمونو باندې غوره کړي یې. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. او کله چې مونږ تاسو ته له فرعونانو نه نجات درکړ چې تاسو ته به سخت عذاب در رساوو چې ستاسو زامن به وجل او ستاسو ښځې یعنې لوڼه به ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې ستاسو د رب له جانبه ډېر لوی ازمیښت و. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. او مونږ له موسی سره د 13 شپو وعده وکړه او مونږ هغه په 10 نورو سره پوره کړې نو ستا د رب ټاکلې موده 40 ورځې پوره شوه. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. او موسی خپل ورور هارون ته وویل ته زما په قوم کې زما نائب جوړ شه او اصلاح کوه او د ورانکارو د لارې پیروي مه کوه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. او کله چې موسی زمون ټاکلی وخت راغی او خپل رب یې ورسره خبرې وکړې وی ویل ای زما ربه ته ما ته خپل ځان وښیه چې زه تا ووینم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. رب ویل ته به ما په دنیا کې له سره ونه وینې او لیکن ته غر ته وګوره نو که چېرې هغه په خپل ځای ثابت پاتې شو نو بیا به ته ما خامخا ووینې. نو کله چې د هغه رب غر ته تجلی وکړه نو هغه یې ذرې ذرې وګرځاوه او موسی بېخوده پرېوتلو. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نو کله چې په خود شو وی ویل زه ستا پاکي بیانوم زه تا ته توبې وباسم او زه تر ټولو اول ایمان راوړونکی یم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله ویل اے موسی بېشکه ما تا ته په ټولو خلقو باندې په خپلو پیغامونو سره او په خپل کلام سره غوروالی درکړی دی نو ته هغه څه ونیسه چې ما تا ته درکړي دي او له شکر کوونکو څخه شه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
او موږ د هغه لپاره په تختو کې د هر شي باره کې نصیحت او د هر شي تفصیل ولیکه. نو ورته ومویل ته دغه په قوت سره ونیسه او خپل قوم ته حکم وکړه چې د دې په غوره احکامو عمل وکړي. زر به زه تاسو ته د فاسقانو استوګ نه وښیم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. زبل خپلو آیاتونو نه هغه کسان لازمن واړوم چې په ځمکه کې ناحقه تکبر کوي او که دوی هره نښه وویني بیا هم پر هغې ایمان نه راوړي. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. او کچری دوی د هدایت لار وویني نو هغه خپل لار نه غوره کوي او کچری د گمراهۍ لار وویني نو هغه خپل لار ګرځوي. دا ځکه چې یقینا دوی زمونږ د آیاتونو تکذیب کړی دی او دوی له هغو نه غافله وو. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. او هغه کسان چې زمونږ د آیاتونو او د آخرت د ملاقات تکذیب یې کړی دی د هغوی عملونه برباد شول. دوی ته به بدله نه ورکول کیږي مګر د هغو کارونو چې دوی به کول. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. او د موسی قوم تور ته د هغه لتلو نه پس له خپلو زیوراتو نه مجسم سخی جوړ کړ چې د هغه آواز د سخي و. الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. آیا دوی نه دي کتلی چې بېشکه دا مجسم سخی نه له دوی سره خبرې کولی شي او نه دوی ته سلار ښودلی شي؟ دوی دغه معبود جوړ کړی دی او دوی ظالمان وو. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. او کله چې دوی پښیمانه شول او پوه شول چې یقینا دوی گمراه شوي دي وی ویل کچېرې زمونږ رب پر مونږ رحم ونه کړي او مونږ ته بخښنه ونه کړي نو مونږ به خامخا ضرور له تاوانیانو څخه شو. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. او کله چې موسی خپل قوم ته بیرته راغی چې ډیر غصه افسوس کوونکی و وی ویل تاسو له ما نه وروسته زما بد او خراب نیابت کړی دی. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. آیا تاسو د خپل رب له حکم نه تلوار وکړ او تخته یې وغورځولې او د خپل ورور سر یې راونیو چې هغه خپل ځان ته راښکه. قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هغه وویل ای زما د مور زویا بېشکه دې قوم زه کمزوری کړی وم او نږدې و چې ما ووجني نو ته په ما باندې دښمنان مه خوشحالوه او ما له ظالم قوم سره مه ملګری کوه. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسی وویل ای زما ربه ته ما ته بخښنه وکړه او زما ورور ته او مونږ په خپل رحمت کې داخل کړه او ته تر ټولو لوی مهربان یې. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بېشکه هغه کسان چې سخی معبود نیولی دی زر به دوی ته د خپل رب له جانبه غضب ورسیږي او په دنیایي ژوند کې ذلت او همدارنګه مونږ بهتان تړونکو ته سزا ورکوو. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
او هغه کسان چې بد کارونه یې کړي دي بیا یې له هغو نه وروسته توبه ویستلې ده او ایمان یې راوړی دی بېشکه ستا رب له دې توبې نه پس خامخا ډېر بخونکی بېحده مهربان دی. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. او کله چې د موسی غصه سړه شوه تخته یې راواخیستلې او د هغو په لیک کې هدایت او رحمتو د هغو کسانو لپاره چې هغوی یوازې له خپل رب نه ویریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. او موسی له خپل قوم نه او یا کسان زمونږ د مقرر کړي وخت لپاره غوره کړل نو کله چې هغوی زلزلې ونیول موسی وویل ای زما ربه کچرې تا غوښتلې نو تا به دوی مخکې هلاک کړي وو او زه هم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. آیا ته مونږ د هغه کار په وجه هلاکوي چې په مونږ کې بېوقوفو کړی دی نه دي دا مګر ستا ازمایل ته په دې سره ګمراه کوي چا لره چې ته وغواړې او پر نیغه لار روانوي چا لره چې وغواړې. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ته زمونږ کارساز یې نو ته مونږ ته بخښنه وکړه او پر مونږ رحم وکړه او ته تر ټولو غوره بخښونکی یې. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. او ته زمونږ لپاره په دې دنیا کې ښېګڼه ولیکه او په آخرت کې هم بېشکه مونږ تا ته رجوع کړې ده. الله وویل زه خپل عذاب رسوم چاته چې وغواړم او زما رحمت هر شی راګیر کړی دی. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نو زر به زه ولیکم دا رحمت د هغو کسانو لپاره چې پرهیزګاره دي او زکات ادا کوي او هغه کسان چې هغوی زمونږ پر آیاتونو ایمان لري. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هغه کسان چې د امی رسول او نبی پیروي کوي هغه چې دوی له خپل ځان سره په تورات او انجیل کې لیکلی مومي دوی ته د نیکۍ حکم کوي او دوی له بدۍ نه منع کوي. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. او دوی ته پاکیزه څیزونه حلالوي او په دوی باندې خبیث څیزونه حراموي او له دوی نه د دوی درانه بارونه لرې کوي او هغه قیدونه هم چې پر دوی وو. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نو هغه کسان چې پر دی ایمان راوړ او د ده ادب یې وکړ او د ده مدد یې وکړ او د هغې رڼا پیروي وکړه چې له ده سره نازل کړې شوې ده همدغه کسان کامیاب دي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. ته ووایه ای خلقو بېشکه زه ستاسو د ټولو په طرف د هغه الله را لیږل شوی رسول یم چې خاص د هغه لپاره د اسمانونو او ځمکې بادشاهي ده نشته هیڅ حق معبود مګر همدی دی همدغه ژوند ورکوي او مرګ ورکوي. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نو تاسو پر الله او د هغه پر رسول ایمان راوړئ چې نبی دی
امید هغه چې پر الله او د هغه پر کلماتو ایمان لري او تاسو د هغه پیروي وکړئ د دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. او د موسی په قوم کې یوه ډله داسې هم ده چې په حق سره لار ښیي او په همدې حق سره انصاف کوي. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. او مونږ دغه بنی اسرائیل بیل بیل کړل 12 قبیلې ډلې ډلې او مونږ موسی ته وحی وکړه کله چې له هغه نه خپل قوم اوبه وغوښتې چې ته په خپل امسا سره کاڼې ووهه نو له هغه نه 12 چینې جاري شوې. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ټولو خلکو په یقیني ډول خپل خپل ګودر وپیژند او مونږ پر هغوی باندې ورېځ ستوری کړه او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړ. تاسو هغه پاکیزه څیزونه خورئ چې مونږ تاسو ته درکړي دي. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او دوی پر مونږ ظلم نو کړي او لیکن دوی خاص پر خپلو ځانونو ظلم کاوه. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. او کله چې دوی ته وویل شول چې تاسو په دې کلي کې اوسئ او د دې له پیداوار نه خوراک کوئ کوم ځای چې مو خوښه شي او تاسو وایئ وبخه زموږ ګناهونه او په دروازه کې سجده کوونکي داخل شئ موږ به ستاسو ګناهونه وبخو. سنزيد المحسنين. نیکی کوونکي به خامخا په نور زیات فضل سره ونازوو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. نو هاغو کسانو چې ظلم یې کړی هاغه خبره چې دوی ته ویل شوې وه په بل شان بدله کړه نو مونږ پر هغوی باندې له اسمان نه عذاب راولېږه په سبب د هاغه ظلم چې دوی به کاوه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. او تل دوی نه د هاغه کلی په باره کې تپوس وکړه چې د سمندر پر غاړه پروتو. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. کله چې به هغوی د خالی په ورځ له حد نه تیرېدل کله چې به هغوی ته د هغوی د خالی په ورځ خپل کبان ښکاره راتلل او په هغې ورځ کې چې دوی به په خالی کې نه و داخل نو دوی ته به نه راتلل. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. همدارنګه مونږ دوی آزمایو په سبب د هغې نافرمانۍ چې دوی به کوله. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. او کله چې په دوی کې یوې ډلې وویل ولې تاسو داسې خلکو ته نصیحت کوئ چې الله د هغو هلاکونکی دی یا هغو ته ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی هغوی وویل خپل رب ته د عذر وړاندې کولو لپاره او د دې لپاره چې دوی پرهیزګاره شي. وما علينا